بسم الله الرحمن الرحيم. ومن باع صبرة طعام كل قفيز بدرهم جاز البيع في قفيز واحد عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وبطل في الباقي إلا أن يسمى جملة قفزانها. ده من النوع سبق شفارين سبق بندوائيو نظر ترکو. بیغا پخیجی په ایجاب و قبول سره هر کله چې دا دوړې الفاظ په صيغه د ماضي سره وي، او چې کله د دوړې سودو کوونکي څخه یو کس ایجاب وکړو، بیا دغه دوام کس ته خوښي دو کدی په دغه مجلس کې قبلای یا هغه ایجاب وکا رد کوي، بیا چې د دغه مجلس نه د دغه درې ځخه کیم یو کس یا چیک شو د قبول نه مخ شه، بیا هغه ایجاب چې مخ شه سړی کړو او باطل شه. چې بکله ایجاب او قبول دواړه موجود شي، بیا بیغه لازم شله په دواړه باندې ایس به یو کس ته یا د خوشي نشتا چې سودو ختم کو، مگر د غیب دی وجنه یا د نه لیدلې دی وجنه کچره بیا غیب په شمیند شو لیا دو ول چې د شای مولي تلانه بیا په دا وجه سره هغه سودو نه له خورای کې د لاشي کنیا سره شي کېدل. بیا دا مسله ذکر شلا چې اغواز جمع دو دی غواز یعنی مبیغا و سامان چې اشاره او تکولا شي هغه ته یعنی چې حاضر وي دی محتاج نه دی معرفت مقدار ته چې دی مقدار د مولیم وي او جایز کېدل د بیغه شه دی مقدار کا به مولیم نه یا مثلا د ساړی په لوس شری پی دی کا بدای دانو یا چې دا انځ زرا دی یا د غرانګ غلادو کا به غله ولا خرڅاوین کا دانو ته یا چې دا پنځه معنا دی چاکیم زویشه غنم پروت دی غته شراو تاو کو بیا جایز کېدل د پرداغه کافی دو. و اسمان مطلقه یعنی سامان چې غایب وي ولیای مقدار و صفات نه مولی مقدار دمانا چې زردی کا 15000 دی صفات دمانا چې کرا دی کا پوتا دی. یا اسمان مطلقه چې په هغه سره یا بیغه نسای کېږي مگر چې ادر یا مولی مقدار و صفات یا چې مولی و بیغه راو کېږي نقد پیسې سره یا و په پیر پیسې سره یا هر کله چې د پیر ولا میندا مولیماوي او چا چې سامان یعنی د مبيغه قیمت ورکول مبيغه په قیمت چې کیمه پیسې ورکېږي ا سامان چا مطلق وسوته یعنی وی ویل چې دا غو د مو په 15 لک اشلا په 15 لک سره د پاکستانی افغانی یا د درهم یا د دینار ذکر ونک بیا ودا مطلق سامان چې دا د ایغ وطن په شار چې کیما غالبا کرنسی چلےږي دا په ایغ باندې د ایغ 15 لک نه هغه غالبا کرنسی مراد وخصل شي. بیا کچره په یو شهر یا ملک شه کرنسی مختلفه چلےدله بیا بیغه فساد دو مگر کبیا ایوه کرنسی وضاحت کو چې مثال په پاکستانی کرنسی باندې شا کچره بیا کرنسی په یو ملک شه مختلفه چلےدله بیا دا بیغه په مطلق سامان سره باطل دو مگر کایوا کرنسی دی واضح اوشای چې په دغه کرنسی دا مثال د 50 لک مې چې تایید کړی دا سودو باندې دا غنا پاکستانی ریبی مراد دو باز بیا صحیح کېږي کني اسه چې 50 لک یې دې شي مطلق دا بیغه نه صحیح کېږي ولې چې دغه شی سبو جګړه راځي د کوین کی و د خرڅوین کی و خرڅول د غاله د دیړه و د انه حبوب نه دا مطلب لکه دی ورشل اوریجشله دالی نشل دغه خرڅول په پیوم دنیا جایز دی په اندازه بندا جایز دی په یو مقرر کولی سره لیشي سره یا جایز دی لکه یې رادا دنا یې غاټ وی دنا ستري خو چې مولیم یې راوي بیا په ایغ بندا خرڅول صحیح دی لیا ټین وی مولیم لیا په وزن دی مقرر کونی سره کونا چې مقرر وي خیر دا د وزن د بیا نه مولیم خو چې مقرر کونا وي بیا په ایغ بندا خرڅول صحیح دی. نن نو سبق
ومن باغ صبرت طعامن و چا چې خرڅ ک یو ټیپای د غله طعامن نه مراد دغه شی غلا وکړي کل قفیزن بدرهمن هر قفیز یو درهم جاز البيع فی قفیز واحد جائز دو بیع په یو قفیز شه غله په ټیپی شه ډېر قفیزون وی په دغه ټیپی شه بیع د یو قفیز په حق شه جائز دو پنځ د امام بخاری صاحب وبطل فی الباقی و بیع باطل دو په د باقی قفیز شه الا ان يسمى جمله قفزانها مگر کچره خرساوین کا نوم کشیر دی په ټوله قفزانه بندې چې په دغه ټیپی شه شپېت قفیز غلا دو و یو قفیز په دیم را دی پیدا بیا دا صحیح کېږي وقال ابو یوسف و محمد یصح فی الوجهین و صاحبین ویای چې په دواړه صورت شه بیغا صحیح کېږي یو د غلطی پایدا او خرڅوین کی د ټول ټیپی مقدار او ټول ټیپی قیمت په یو وخت وتاو نشو نی دا وشال چې په دغه ټیپی شه دمر غلا دو ونی دا وشال چې دغه ټیپی ټول قیمت دمر دا دغه پاتا خو به د یوم دونه نه بادا لاګي او بایغ خرڅوین کی اول چې یو قفیز په یو درهم ده بیا د خرڅوین کی د دغه قول مطابق د امام ابو حنیفه صاحب په نسبت باندې صرف په یو قفیز شه بیع جایز ده ویلې چې مبیغه او سامان دواړه مجهول دي مولیم نه دي مبیغه کل مقداریا نه معلوم ده او د سامان کل مقداریا نه معلوم ده چې په سمرا پیسې زدا ټول دی پایدر کاوه دا نه معلوم دي نو په دا وجه باندې ټیپای و ادنا طرفدار واپس کوشي ادنا و ادنا یو قفیز ده لہذا د یو قفیز بیع جایز وي ایک بیا ټول ټیپای وپیومی و مجموعی قیمت یا ہوتا وشای هغه نه بعد کاوین کا او خرڅاوین کا سارا روزی شي په یو قیمت باندې بیا د ټول ټیپی بیع جایز ده د امام ابو حنیفه صاحب دا قاعده ده چې د ایجاب او قبول نه مخشه د ټوله مبیغه او د ټوله مبیغه پیرا قیمت مولمول ضروری دي کله ټوله مبیغه مقدار نه معلومو بیا خرڅول منع دي صاحبین فرمایي چې په دغه صورت کې بیع جایز ده ویل چې د ټول ټیپی مقدار د پیوندونه نه بعد مولیم دلاشي او به مجموعي قیمت یا مولیم وایشي دغه د خرڅاوین کی او د مشتری په لوس شو دا خبره دی فورا و پیومي او قیمت و مولیم شي او مجلس ختم کېدل نه مخشه دا کور پیراشي د هدف ته جګړه وانی نو په دوړې صورت کې بیع صحیح ده د صاحبین په مذهب شه د دوړې صورت نه دا مراد ده چې کده ټول ټیپی مقدار مولیم یا وکا نو مولیم یا دوړې صورت شه بیع صحیح ده ومن باغ قطیع غنمن او چا چې خرڅ کړه رما د اړل یوزه کله شاتن به درهمن چې هر یو سر یو درهم ده فل بیع فاسدون فی جمیعها بیا بیع فاسد ده په ټوله شه فاسد دا مطلب دا سودو ونشلا په شریعت شه چا د وزه ایواره مو خرڅ کړه او یې ویل چې هر وزه په یو درهم ده د امام ابو حنیفه صاحب په نسبت باندې په یوه وزه شیا بیع نه جایز کېږي ویلې چې زنا وزه غاټه وی زنا ډنګره وی اس کا په یوه وزه شه بیع جایز شي به چګړه پیدا شي خرڅاوین کا به دا غوړي چې کمزوري ورکو او کاوین کا به دا غوړي چې غوټه نه وخلی نو په دا وجه باندې د یوه وزه بیع وا درست نه په دغه سودو شه و د ټوله رمه بیع په دا وجه نه درسته چې د ټوله رمه د وزه تعداد نه معلوم ده اس هغه د مخشه د غلطی پی او په دغه ځای شه د اړه د رمه دغه دوی په حکم شه فرق ده
ویلې چې هر وزا د بل نه په وزن قیمت او طاقت او کمزوري شه جدا وي اس کچره دغه په سودو شه متغین نوي دا شوی جهالت پیدا شي او جهالت مفضی ال النزاع وي اجګړې طرف ته خلق بیاي واغه ممنوع ده او د غنم ټول اجزا برابر وي نو په ایغ زوی شه د اجزاوی جهالت باعث نزاع نه ده د اجزاوی جهالت اغنا جګړه نه پیدا کیږي نو په دا وجه په هغه غلط په صورت شه بایغه درسته وا د دې اړه د رامې په مسله شه د صاحبین مذهب دادا چې د وزه په ټوله رامې شه بایغه جایز ده ویلې چې مبیغه و سامان اگر کا فعل حل مجهول دی خود دا جهالت لره کېدل د کاوین کی او د خرڅاوین کی په لوس شه ده په یو سات شوی دی دغه رامې وزه سرینه وګانی چې دمر دی وکذالک من باغ ثوبا مزارعه کل زراع بدرهمن و د غرانګ حکم یې دا چې چا خرڅ کړه کپڑا مزارعه زراع دغه ته یی دا د لوس ولا دغه ګوته سر نه اونڅه څنګه لګا دغه ته زراع وي دا غاز دا د کپڑے چا چې خرڅ کړه کپڑا پګزه بنده کل زراعن هر غاز به درهمن په درهم سره ولم يسمى جمله الزرغان وینن مول ټول غزینا کپڑے تاندا پګزه خرڅ کړه خو ټول غزینا یونه نه مول چې د تان شه مثال لاس غزا کپڑا دو داسې نه وول او صرف دا وول چې دا تاندا یو غاز په یو درهم دا از دغه حکمیا هغه غونډه شو ځکه چې په دا جمله باندې وکذالک داخل دي د کذالک نه مقابل شي د کیسه قسم حکم وو د اړه پرامشه هغه حکم په دوه ان شاء الله چا د کپڑے تان خرڅ کو وی ویل چې هر غاز په یو درهم دا وټول غزینا یې بیان نکړل نو د پیرا تان بیا په دا وجه نو دوسای چې نه پیرا مقدار مولیم دا و نه مکمل قیمت مولیم دا و دیو غاز بایغه ځکه نه دوسای چې هر غاز شه تفاوت وي زنا غاز شوی شاو دلی شوی کپڑا وی د جګړې د وجنا په یو ځای شیا بایغه جایز نه دو نن سبو کپڑا په ماشینه جوړېږي د تان هر غاز چې قیمت په یو معیار باندې وي شو د خاندانی فرق نه پښه دی نن سبو جواز وی ومنه بتاغه صبرتا طعامن غلا انها 100 قفیز بن 100 درهمن وچا چې وک ټیپای د غلا انها په دغه شرط چې دا 100 قفیزن صبرتون منه ټیپای چا چې وک ټیپای د غلې په دغه شرط چې سل قفیجینا په سل درهم دی فوجدها بیا اټیپای من دغه اقل من ذالک کام د دغه نه سل قفیزنو کان المشتری بالخيار بیا دا کاوین کا پخوشی ان شاء اخذ الموجوده بحصته من الثمن قد خوشوا ودخلی د موجوده کفیزینا خپل قیمت سره و ان شاء فسخ البيع او کا خوشوا بد بيع موتاکو سودو د موتاکو و ان وجدها اکثر من ذلك کچره زیوته په دینه میندا کړه فزیادت للبائع بازیادت د خرڅوین کی د پرادا په دغه برات چې دا مسله وکړه چې د غلې یو ټیپای دا په 100 کفیزه غنم دی اس خرڅوین کا داویای چې د سل درهمه په بدل شه دا ټیپای درکاو اس چونکه مقدار یا مولیم دا مجموعی قیمت یا مولیم دا په دا وجه باندې د ټول ټیپی سودو وشلا او د پیوم دونه نه بعد ټیپای فرض کرو اتیالاس کفیزه اروخه یعنی کام شو او بایق کو چونکه دا ویلی چې سل کفیزه دا سل کفیزه دی د سل درهمه په بدل شه و یو کفیز د یو درهم شو نو 90 کفیز په بدل شوه 90 درهم لازمي چې سمرا غنم دی دمراوي قیمت یا لازمي لیکن خبره د بایع طرف نه د سل کفیزونه شو یو و مشتری ته په سل نه کم ملاوشل اتیالاس د وعده مطابق دتا د غنم مقدار نشه ملاو ځکه کاوین کا په خوشیدا چې د 90 درهم په بدلا سره 90 کفیز وخلی د موجوده ټول غنم او کا خوشایي به د سودو موتاکو و بل صورت سے کچره د غنم په سله کفیزونه نه زیات رو خطل بیا چونکه
د سل کفیزونه د خرڅول خبره کړی و خرڅوین کی نو کازیوتای روتل یو ازیوتای غنم د خرڅوین کی وی ومن اشترى ثوبا على انه 10 اذرع ب10 دراهم و چا چې وکړلا کپڑا په دې شرط چې داغه لاس غزینا دو او لاس درهم او لیا اردن لیا مزکا وکړه غلا انها په دغه شرط 100 زراغم ب 100 درهم چې سل غزا مزکا په سل درهم فوجدها بیا میندا کړه کاغه کپڑای کړی و بیا کپڑا ورسته میندا کړه کاچ نه بادا لیا کمزکا کړی و بیا مزکا میندا کړه د کاچ نه بادا اقل من ذالک کما د ایغ مقدار نه کپڑا لیا غمزکا فل مشتری بالخيار بیا کوین کا په خوشی دا ان شاء اخذها بجمله الثمن کد خوشوی بیا دا وخلی هغه کپڑا لیا مزکا په ټول قیمت سره و ان شاء ترکها کد خوشوی بیا د پریج دی وان وجدها اكثر من الزراغ الذي سماه کچره د میندا کړه هغه کپڑا لیم زکا زیوته د ایغه غزینا چې خرڅوین کی نوم پکړاو فحیا للمشتری بیا هغه زیادت د مشتری د پورا ده ولا خيار علی البائع او د خرڅوین کی د پورا اس بیا خوشی نشتا د مسلې وضاحت نه مخشه دوا اصطلاحات دي هغه تعریف چې سړی و پیژني بیا دغه عبارت ولا مسله په سوکاشي یو اصل دا په مبيغه شه و یو وصف ده اصل دغه تویای چې کایو شای ټوکړه ټوکړه کې دای عیب دور کې جنا نو په دغه شیشه کمی او زیادت تا اصل وی شي لکه کایلی او وزنی شاینا غنم جوور وریږي دا کته ډېر ټوکړه زنه جوړه کې بي عیب نه کې جنا نو په دې شه د کمای زیاتای د ناپنا د سودو شي چې هغه بایغ کیم نوم پکړاو چې لاس کا فیزا په دغه نه زیات دل یا کم دل داس عیب نه ده و کیم شای چې د ټوکړه کول سره عیب جان شي په ایغ شیشه کمای و زیادت دا وصف ده لکه پایمایشي شای لکه کپڑا چې وکا چې اس کپڑا چې ټوکړه کې بیا دو عیب جنا شي کپڑے سے چې دو کما روخیږي چې دو کما روخیږي د کمیتا الیا زیاده روخیږي د زیادت ته وصف یای ټیکسلا کمای زیادت په هغه شایع شي چې ټوکړه کول سره عیب جن کېږي نه هغه شی اصل دا و کمای بشای په هغه اشیاء شي چې ټوکړه کول سره عیب دور شي هغه شی دا وصف دا د کمای زیادت دا وصف دا لکه پایمرشي شي غاز وصف دا کپڑا و مزکا مثلا و بلا خبره دادو چې د وصف په مقابله شه زون تا قیمت نه وي او د اصل په مقابله شه قیمت وي اس د عبارت خبره بیا څوکاشلا یو سړی کپڑا خرڅ کړه په دغه شرط باندې چې لاس غزا د لاس درهم په بدلا شه دو لیا امزکا په دغه شرط خرڅ کړه چې دا سل غزا د سل درهم په بدل شه دو خو چې کله یې وکچلا بیا د بیان شوی غزنا کم او خطلا کپڑا لیم زکا نو چونکه مزکا و کپڑا ټوکړه کول سره دو عیب جنا کېږي لہذا په دغه شی کمای او زیادت چې دا وصف تا و د وصف په مقابله شی زون ته ګوشي قیمت نه وي لہذا دا لاس غزا یا سل غزا دا صرف د ترغیب د پورا دی د هر غاز په بدلا شی یو درهم نه دا گویا د ټول تان قیمت لاس درهم ده یا گویا د ټول مزکه قیمت سلګا خوا تان د کپڑے یا مزکا پگزیشه کا دو زیوتا وی و کا کاماوی په دا وجہ کا مشتری کول غشتل بیا د ټول لاس درهم د کپڑے وصل درهم د مزکه ویر کو و پیراتان د کپڑے یا پیرام ټوکړه د مزکه دا وخلی خوا کا غزینا کامی و کا زیوتوی او د غزه د کمی په صورت سے خریدار تا اختیار شتا ویلې چې پیغه شه د رغبت کم وي او کم زکا یا کپڑا په مقرره غزینا زیوتا ارواتلا د کاش نه بادا بیا د زیادت ته مشتری د پورا دا بایغ تا د زیادت معنی کول اختیار نشته دا ویلې چې د زیوتای چې دا وصف تا د زیوتای غزینا چې روغل د کاش نه بادا اس خرڅوین کا د دغه زیاتای غزه قیمت نشي وخصلاوي چې دا وصف تا وصف مقابله شه په شریعت سے قیمت نشته نو خرڅوین کا قیمت سے اضافه نشي کولا په خلاف ته غنم ولې مسالې شه
ولې چې په یو ځای شه د مقرره مقدار نه چې زیاتای وځي به هغه زیاتای غنم چې وي او د خرڅوین کې وي ولې چې په کایلی شایر شه کمی او زیادتی د اصل دا او د اصل په مقابله شه قیمت وي وین قال بعتو کها غلا انها 100 ذراع ب100 درهم کچره یو ول خرڅوین کې بعتو کا مو در خرڅ ک تو تا دغه شای غلا انها قدشر 100 ذراع ب100 درهم سل غزینا پسل درهم دا مزکا دو کلو ذراع بدرهم هر ذراع په درهم سره ایسے عبارت ہے چې سړی سوچو کی انها 100 ذراع ب100 درهم چې دا ټوله رقبه سل غزینا دو پسل درهم د مجموعی مقدار یا بیان کو مجموعی قیمت یا بیان کو کلو ذراع بدرهم اس د یو ذراع قیمت یا وتو شو چې یو ذراع په یو درهم دا اس بیغه خو صحیح دو فوجدها ناقصتن بیا د کچله نه بعد یې دو مینداکړه کما فصله ناکامه وا فهو بالخيار بيدای په خوشیده دا کوین کا ان شاء اخذها بحيثتها من الثمن کده خوشوي و داخلي هغه موجوده خپل قیمت سره سمرا قیمت په درېده و ان شاء ترکها او کده خوشو به د پریز دی و ان وجدها زائده کچره د کاچنا بعد یې دو زیاده مینداکړه کان المشتری بالخيار بیا کوین کا په خوشیده ان شاء اخذ الجميع کده خوشو ټوله دا وخلی کلو درهم بدرهم هر غاز په یو درهم و ان شاء فسخ البيع او کده خوشو به د بيع اراده کو کپڑے و پمزکه شه غاز صفات تا په کیما موقع چې خرڅوین کا د صفات نه اصل جوړ کو لکه په دغه عبارت چې د صفات نه اصل جوړ کو چې یزلی د کل قیمت او شو به بیا د هر یو یو تاو شو نو په دغه هر یو قیمتي چې تاو شو ایس دغه صفات نه اصل جوړ کو ایس وې د دغه قیمت وی ځونتا په دغه ځای چې بایغ کله دا ټکاو کو چې هر غاز د یو درهم په بداله شدا هر غاز نه اصل جوړ کو دا بیان شه دمرا فرق وی اس د هر غاز په بداله شه یو درهم دا نو چې سمرا غزینا وی دمرا وی درهمینا یا لازمي کغزینا کم وی به په دغه حساب سره درهمینا یا کم ارسی وکا زیوت وی غزینا به په دغه حساب سره درهمینا یا زیوت ارسی البته د غزه د کمی په صورت شه کوین کی تا د واده مطابق مزکا نشلا میلاو نو زکا دته د وخستله و د نو وخستله خوشیشتا ولو قال بغتو منکا کچره ویول چې درخواست مې کتو تا هذه الرزمه دا بندال غلا انها 10 اثواب په دې شرط چې داشه لاس تانا دي ثوب تان توی د کپڑے تان ورزمتون د ډېرې تانه یو بندال چې داغه بندال لاس تانینا دي په سل درهمه به 100 درهمن په سل درهمه کل صوبین بعشرتن و هر تان په لاس درهم ده فان وجدها ناقصه پس کچره د کچله نه بعد یې دو کما میندا کړه جاز البيع بحصته بیا جایز د بيع د خپل حصے مطابق چې کیما موجوده ما بیغه روختله هغه قیمت دی ورکو و ان وجدها زائده کچره زیاته میندا کړه فل بيع فاسدون بیا بيع فاسد ده دغه برات چې دا مسله وکړه چې په یو بندل شه لاس تانا کپڑے وې वो हर तान de गुशी गुशी अंदाज हो दा de एक वक्त कपड़े जिक्र केजी पता के तो बेशे च एक वक्त से कपड़े पे लो से जोड़े दिले ऐस को मशीनी कपड़े दी ऐस de कपड़े हर तान वो de तान हर गज दा पयु अंदाज बंदे दी خدا دې एक زمونه خبره ده بای هوول چې په دغه شرط باندې چې دا ټول بندل ز خرڅاو دا لاس تنه کپڑے دي و هر تان د لاس درهم ده اس په یک بندل شه نه تانی نه رواتل کوین کاوه په نه درهم باندې نه تانی نه وخلی و چونکه کپڑے کم دي نو د کپڑے په تنه شه د چاڼ و د انتخاب گنجائش نشته ده سو جګړه وانوي او کچره یولاس کپڑے وختله یا نو دغه یوې کپڑے په خوشاوله شه اختلاف پیدا شي کوین کاوه اغا اغلا معیار ولا وخلی و خرڅوین کاوه د کمزوري معیار ولا ورکای د جګړه صورت نه پیدا کېدل شي نو په دا وجه دا پیغه فساد وي